سلامونه احترامات هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. دا یو نوی ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، زه ډېری داسې وطنداران ګورم چې دوی جریمې خوړلي، جریمې ورپسې راغلي او په وخت تېرېدو سره دغه جریمې ډېرې زیاتې شوي او دوی تل دا کوشش کوي چې په څه ډول باندې دغه جریمې دوی ته معاف شي. او په دې کې اکثر هغه ملګري شامل دي کوم چې د اوبر کار کوي. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو دلته اسناد لرئ او تاسو کار کوئ نو تاسو په هیڅ ډول باندې دغه جریمه نشئ معاف کولی. هر کله چې تاسو جریمه وخورئ، تاسو پسې جریمه راشي، کوشش وکړئ تاسو یې په وخت باندې جمع کړئ. که چېرې تاسو دا جریمه په وخت باندې نه جمع کوئ نو دا په وخت تېرېدو سره زیاتېږي. حتی زه داسې ملګري ما ولیدل چې دوی پسې جریمه 1,500-200 یورو راغلې وه او دا بیا ختلې وه 3,000-3,500 او دوی اوس هم په دې کوشش کې ول چې په څه ډول باندې دغه جریمه دوی ته معاف شي. دغه جریمه په هیڅ کوشش او په هیڅ ډول باندې نه معاف کېږي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو هر کله جریمه وخورئ، تاسو پسې جریمه راشي، دا په خپل وخت باندې جمع کړئ. دا نشي معاف کېدی. چې یو کار امکان نه لري نو تاسو کوشش مه کوئ او انتظار مه کوئ. اکثره ملګري په دې انتظار کوي چې کېدای شي وخت تېرېدو سره دا معاف شي. دغسې عجب ملګري د عجب دلیلونو سره ما ولیدل. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې هر کله تاسو پسې جریمه راشي، ښه خبره دا ده، بهتره خبره دا ده چې تاسو دغه جریمه په وخت باندې جمع کړئ. بل تاسو سره بل اپشن نشته. تاسو مجبور او مکلف یاست چې دغه جریمه په خپل وخت باندې جمع کړئ. که چېرې تاسو په خپل وخت باندې نه جمع کوئ، په وخت تېرېدو دا جریمه زیاتېږي. نو بیا که چېرې ډېر وخت ووځي دا جریمه به داسې یو حد ته ورسېږي چې بیا به تاسو ته جمع کول ډېر سخت تمامېږي، تاسو ته به ډېره سخته وي، تاسو ته به مشکل جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې هر کله تاسو ته جریمه راغله په اول فرصت کې تاسو خپله جریمې جمع کړئ. دا بهتره خبره ده. مننه.